دا واله لوپټه دا به په سر کې او که صابون دې پیدا کړو نو دا به په لاس کې ځکه چې ته بمبېږې ډېر او ټینګېږې نه. مشره سما خو جانباز پکار دی جانباز. وای مشره ته اورېدلې خو به یې وای چې د ام ډکرې څومره څښا کېږي نو هغې نه اچار جوړېږي اچار. او په کور کې د زنانو اچار ډېر خوښ دی مشره. خلک چتي پسې باز پرېږدي خو نن به زه چتي پسې باز نه باز پسې به چتې پرېږدم چتې او په جانباز به د خپله بدماشي منم. بس مخ رانه ماړه وه بابا مخ رانه ماړه وه. ما چې څه کړي دي نو په غیرت او په پښتو مې کړي دي. څوک چې د تور سر عزت بچ کوي نو هغې ته خلک بهادري وایي او ته وایې چې دې ته لوفري وایي. مخ رانه ماړه وه بابا ما چې سم کړي دي نو د غیرت او د پښتو دپاره مې کړي دي. څوک چې د تور سرې بې عزتي بچ کوي بابا هغې ته خلک بهادري وایي او ته وایې چې دا لوفري ده ته وایې چې دا لوفري ده بابا. اوه ولاړ په ځمکه او ګوتې اسمان ته نیسي رتي پښتونه خو دا وخت زما د ګل مالي زما ګل راکه او خپله کلی دې بوزه چې د خور سترګې دې پې یخي. سرمستي له به د ما د خولې پیغام ورکوي چې ژوندی دې نه پرېږدم او د نن نه پس ستا مستي ختمه د اکبر خان مستي شروع. بس د روغې د پاسه ډس کول خو منافقتوب او منافق سړی الله تعالی هم نه بخي او د سردار په کتاب کې واجب القتل او اوس تیار شي خپل مرګ ته. شرافت د بدماش طاقت دی بابا او په کوم ورځ چې د شرافت د زړه نه دا یره ووته نو نه به په نوم غریب رکېږي او نه به چېرته شریف د بدماش نه یریږي. د زنځیرونو په زندان کې راګیر شوی یم بابا. دنیا راله د هستۍ نوم راکړی دی او ته راله د بدماشۍ نوم راکې بابا. څه ګڼې چې د پښتو فلم ډایرکټر یا د ډرامې ډایرکټر چانس په تاله درکړي؟ مینه تخت او تاج نه ګوري نه رنګ ګوري نه نسل او نه د چا په خوښه کېږي بس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمنو مراد علي کاټلنګ ما د فرواز ټي وي لخوا او نن موجود یم په صابرینا سینما کې. قدرمنو دلته راغلی وم د فلم مطلب وایي چې د فلم معلوماتو کو چې فلم څنګه روان دی فلم جانان لګېدلی دلته د پبلک ډېر دی پبلک لږ دی نو دلته راته یو کس میلاو شي ډېر ټیلنټډ کس دی داسې ټیلنټډ یو داسې هنرمند دی چې هغه د پښتو د فلم انډسټري تقریبا چې څومره اوورال اکټران دي مطلب چې سټار دي هغه کو جهانگیر صاحب دی کو شاهد صاحب دی کو جبګل صاحب دی کارباز صاحب دی هغه چې دا غوي ز میمیګری کوم دا غوي आवाज وباسم دا وی سره 200 خبرې کو د دوی نه بعد هغه میمیګری مو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه خپل مختصر فوکستا نوم کور کلی کم ځای دی؟ هر جی زما نوم خو وکاس دی او زما علاقه سواتو پاټک دا علاقه د زما. تا د څنګه پته ولګی چې زه د اکټرانو میمیګری کول شم دا غوي کافي کول شم؟ هر جی بس دا اصل کې فلمونه مونږ ډیر کتلی وو بس په دې وجه د دې د اوازونه مونږ برابر کړي جهانگیر شاهد او جبګل سے مطلب فلم نه کتلی دا نه بعد بیا شوق پیدا اکټینګ سره دې شوق شته کنه صرف اوازونه کې نه جی ولې نه اکټینګ سره مم شوق شته او اوازونه بس د دې برابر کړي مې دا شوق دا وجه فلمونه زیات کتلی دی او فلمونه ډیر کتلی ډیر زیات فلمونه دي چا ډیر کتلی؟ هر جی زما خپل ځاني جهانگیر او جبګل د دې فلمونه مې ډیر کتلی هغه د فیورټ دي مې فیورټ که زیات مونږ وګورو مینوال چې کوم دی یو اکټر مینوال ته زما جهانگیر صاحب هر جی بس زما خپل ځاني ټول وخت یاره او بس دا څه چې د ارباز आवाज کې لګ دغه نه یم هغه ارباز خدای شته ما ته خپل مې وزل ویلو چې را تاو زما आवाज زکه زو سره دلته سلیما کې ملو شوم د شید سلیما کې په سټیج ما ډېر ډیلا کې کړی جی نو په سټیج باندې ما ډېر خستین ټریانې کړی نو بس بیا ارباز سره ز ملو شم هغه زما आवाज ولې نه زده کړی هغه بیا لکه د څه خپغونته شو مله رجی بس تاسو आवाज نشو کوله او بس دغه مې زده کړی جهانگیر او شاهد او جبګل صاحب اکټرانو سره ملاو شوی د کوم چې سټار اکټران دي زموږ د پښتو فلم انډسټري سره ملاو شوی او جی ټول سره ملاو شوی
د شوق د خاطره شوق د خاطره کار روزګار کې کنه کار روزګار دیم پسې پرې نه کار روزګار کوجی کار ډیر زموږ دغه چې کم دی لکه مطلب فلم شایقین چې کم دی فلم سره ډرامې سره شوق لري ای به کار روزګار پری دی او په دغه پسې ګرځي کله شوټینګونه لو کله یو خوا کله بل خوا نه جنا دا زموږ شوق ته نور زموږ خپل کار چې کم یا کو شوق به شوق تر حد ساتي جی دا زموږ شوق ته او باقي چې زموږ کم خپل کار دی د لاس مزدوري کوو ابا کې خامخا به او پسې نه پری دی یا به خرابېږم ته یا به خرابېږم نه بالکل ته دی وخت اوس مونږ ته د چا आवाज کولی جهانگیر او عجب گل برتو کما جهانگیر سے وړم به ځکه چې دا فلم لګیدل جانان فلم لګیدل لیکن چې ډېر ښه فلم دی ډېر زیات دویم هفته دا ډېر زیات رشته په ډېر زیات خلک ول راغلي کنه او ډېر هټ شوی نو دا غوي دغه راته وکي جهانگیر موږ سره یو ډرامه و یو ډرامه کې سره موږ کار کولو نو دا غي سړی لاګته برتو یو سردار فلم ډېر لاګته کې مو سره موږ کار کړی دی نو هغه کې خو سدس ډېر لاګته وای سرمستیله به د ما د خولې پیغام ورکوي چې ژوندی دې نه پرېږدم او د نن نه پس ستا مستي ختمه د اکبر خان مستي شروع بس د روغې د پاسه ډس کول خو منافقتوب او منافق سره الله تعالی هم نه بخي او د سردار په کتاب کې واجب القتل واجب القتل او اوس تیار شي خپل مرګ ته ډېر زبردست تاوی بل یو فلم یا تاوی دغه ډایلاګ وکړو بل جهانگیر صاحب تاوی سردار یو بل یو نه سردار خو مې کوجی سردار کو تا دغه سردار کې خپل هم کار کړی جهانگیر هغه یو فلم ډایلاګ ته ما ډېر خوښ دی بدمعشي نه منم جهانگیر په کیندو کریکټر نو هغه آصف خان لرا شي ورته وای چې مشرا سما د پاکستان چل اعلان نه دی پکار سما خو جانباز پکار دی جانباز وای مشر تورېدلې خو به وای چې د ام ډکرې څومره څښا کېږي نو هغې نه اچار جوړېږي اچار او په کور کې د زنانو اچار ډېر خوښ دی مشره خلک چتي پسې باز پرېږدي خو نن به زه چتي پسې باز نه باز پسې به چتې پرېږدم چتې او په جانباز به د خپله بدماشي منم بس او د دې نه پس به راته د چا ډایلاګ ووایي شهید صاحب راته ووایه شهید صاحب ډایلاګ هغه یو ډایلاګ ته کسان راشي په حجره باندې نو کسانو ته وایي چې وخت کته کوي دا ټوپک کته کوي شودګانو دا خو د مجرې ته د ما مېلمه راغلی دی وخت کته دا ټوپک شودله کته که او پښتانه ګورې په خپل حجره کې د مېلمه ګورې ډېر قدر و عزت کې ګورې دا خو تا دغه یو مزاحیه غونته یو نارمل ډایلاګ هغه یو داسې اکشن والا داسې ډایلاګ دلته راځي یا جړه والا هغه جړه راځي خو لږ تیزه وایي هېڅ مسله نشته د جړه هغه ډایلاګ ته یو فلم دی وی مخ رانه ماړه وه بابا ما چې سم کړي دی نو د غیرت او د پښتو د پاره مې کړي دي څوک چې د تور سره بې عزتي بچ کوي بابا هغې ته خلک بهادري وایي او ته وایې چې دالو فریده بابا بس دغه شی دی که نه ډېر زبردست دا راته ووایه چې ډرامو کې چې ته کار کړی که نه او جي ولې نه څونه ډرامو کې کار کړی یاره جي اوس هم یو جهانګیر سره جوړه که رواج نه منم او شهید سره هم یو ډرامه کړې ده خوږ دیدن یو بل هم شهید سره کړې ده ژوند سره مینه وکړه هغه لا راغلې نه ده نو څه مطلب نارمل کرکټر پکې کې که نه څه کرکټر زموږ یو بل ملګری شي نه هغه سره مې یو ډرامه کړې ده زما ګناه زما سزا شوایي که زما فول ویلن کار دی فول ویلن کار مطلب کار دی کار راغی کنه چې په ډرامه کې په فلم کې چرته کې تخکاره شي په پورو ډرامه کې دی او چې تا کریکټر کمزوري کنه نو څه فایده نه کې کریکټر راغی چې ته پکې ښکارا شي نه بالکل داسې کریکټر هم کړی دا او چې خټه او څه غني چې تا کې ټیلنټ تا کې صلاحیت یقینا ما چې تا دغه وخت بالکل تا کې صلاحیت شته زمونږ ته څه غني چې پښتو فلم ډایرکټر یا د ډرامې ډایرکټر چانس پتا لدر کی
یاره جی بس موږ خپل کوشش کوو بس لګیا یو باقي چانس ورکول او نه ورکول دا کما وکتل کنه پښتو زموږ خاص کر پورا فلم انډستری څومره اورال وزوګڼ خو پښتو فلم انډستری چې خاص کر دا ناغي کې تقریبا ټوله د پیسې راج دی تا سره پیسې ته پروډوسر تا باندې ما ډایرکټر ډیر ښه کار کوي ما پر فلمونو پر لوکیشن پر سیټ باندې زوګر فلم ریکارډینګ کیږي پای کې ما وکتل چې کم مطلب پیسې والا کس دی ډایرکټر داغه نه یو شاټ درې سلور په اخلي او چې کم داسې نارمل کسي مطلب پیسې والا نه فری کسي یا دغه کړه نو هغه د بس په وان ټیک کې وي بس هغه نه شروع شو د پوره غانې انتر وته دغه کې ختم کی په یو ټیک کې نو زه ته تاسو غاڼه چې مال بس بغیر پیسې چانس راکې یاره جی بس موږ خپل ټیلنټ هم دیو پیسې خو داسې ده چې موږ لږ پیسو نه پاتې یو چې پیسه نن ویرو نن به موږ هم د فلمونو کې بس فل وینن کار کولو او بس د پیسو د وجه پیسې نه بغیر مطلب ډیره ګرانه که په مهنت لاړو بس دا بیا خبره ده پیسه خوشتنه موږ سره ما ته ډیر کتون کې زدا خبره کوم ما ته ډیر زیات خلک دغه کې چیرې موږ په ډرامو کې کار کوم په فلمونو کې کار کوم موږ له وسوک چانس راکې نو تاسو دا خبره وکم چیرې په پښتو ډراما کې په فلم کې بغیر د پیسو نه چانس ډیر زیات مشکل لګنی دا یو ټیلنټډ کس دی دا صلاحیت کس دی او بغیر پیسو چانس ملاوي ډیر ګرانه ده بالکل جی بس موږ خپل مهنت کوو کوشش کوو ډیر پیدا کړی دي ان شاء الله چې چانس پر راکوي ولې او یا به پیسہ لګي یا به جان پہچان او جان پہچان شفارس او بس خپل ټیلنټ شي یا ادا تاوی دا جب ګل سے دغه ته کومه څنګه کې جب ګل سے ډیلاک جب ګل سے ډیلاک ته زدی بدمعاش فلم یو ډیلاک ته هغه اسف خان صاحب سره یو ډیلاک ته چې شرافت د بدمعاش طاقت ته بابا او په کوم ورځ چې د شرافت د زړه نه دایره وته نو نه به په نوم غریب رکیږي او نه به چرته شریف د بدمعاش نه یریږي د زنځیرونو په زندان کې راګیر شوی یم بابا دنیا راله د هستۍ نوم راکړی دی او ته راله د بدمعاشۍ نوم راکې بابا ډېر راته دا جب ګل صاحب یاد و نور راته د خاص نه دی بالکل یقینا چې تا کې ټیلنټ تا کې صلاحیت دی او زه دغه ډایرکټرانو تم وایم کوم چې د پښتو فلم جوړي د پښتو ډرامه جوړي ایدم دا زما ریکوست دی دا یو درخواست دی ټیلنټډ کس دی نو دله ضرور چانس ورکې اوس په نزي اجازه غواړم هر چا ته چې خوشاله اوسه آباد اوسه الله پامان چې نن زه بندیوانه دا د عشق سزا ده خوش نصیبه دي هغه خلک څوک چې د چا جان او جانان